ملګرو او درنو دوستانو، نن درته یو مثال راخلمه. دغه مثال څه انسان پوه کېدلی سي چې عزت او وقار لوړ مقام ته له پاک انسان څنګه رسوي. د ډیر کسان دعوه کوي، ډیر کسان ځان ته په ډیره لوړه سترګه ګوري، په هوښیار او په پوه او په نورو داسې نورو خبرو، خو لیکن هغه ځان ته لوړ نظر باندې کتل هغه یې ذلت وي. ځان تر نورو هوښیار ګڼل هغه یې پکې شپی، هغه یې پکې د عزت د تللو د وقار د تللو سبب وګرځېږي، هغه یې د بېعزتي او د خواري او د ذلت کندې ته پرېوتلو سبب ورسره یې وګرځېږي. د مثال واوري او تل یې در سره یاد هم وساتي او خپلو نورو ملګرو سره هم شریکې کړي. انسان پوه کېدلی سي چې عزت د انسان لپاره له پاک پسې کېږي. دوستانو، د دې مثال د کښتګرۍ او د کښت و کروندې سره را اخلمه. علما داسې لیکي، یو دوه کسان دي، دعوه قاضي ته پیش شول. د دواړو دا دعوه ده چې قاضي صاحب، حاکم صاحب، وزیر صاحب، بادشاه صاحب نه یا درېمګړی صاحب، چې کوم درېمان ورته وایي، په کلي کې یو پټی دی، په کلي کې یو ځمکه و، ځای و، جایداد دی، باغ دی. په هغه باغ کې د یو سړی هم دا دعوه کوي چې د هغه باغ غنم یا میوه او حاصلات زما دي. هغه بل سړی هم دا دعوه کوي چې د هغه حاصلات زما دي. قاضي او حاکم په دې دوی کې د یو نه تپوس او پوښتنه وکړي چې ښه بابا، چې حاصلات یې ستا دي، زه ستاسو دا پوښتنه کوم، دغه توخه مې تا کرلی و، هغه غنم یا د جوارۍ یا د وربشو یا د هغه بادامو زوڼې تا یې شول چې هغه باغ را غټ سو؟ ورته وایي یا. وایي ښه، اوبه تا ورباندې لګولې، دا چې کوم فصل ته حاصلات غواړې، د دغه فصل هغه چې کوم د کرلو څه وروسته د اوبو لګولو خدمت دی، د وښو د صفا کولو خدمت دی، د مرغانو څه د بچاولو خدمت دی، تا کړی وي یا چا کړی وي؟ ده کړی. دا دوه کسان چې سره دعوا یې ده، هغه یې ورته وایي دا ده کړی. ښه، وایي بیا د هغه څه وروسته بیا چې کوم پر دې باندې د شکولو موسم راځي، هغه تا کړی و، شکول یې تا ول؟ وایي یا. وایي خولې 6-7 میاشتې پکې تا توی کړې وې؟ تو یا. قاضي او حاکم ورته وایي چې زه هم ډېر حیران پاتې شم چې آخر ته بیا ته څنګه دعوه کوې؟ ستا د کور شاته سي، ته څنګه دعوه د دې خبرې کوې چې حاصلات یې زما دي؟ وایي بس حاصلات یې زما دي. عاجزانو، دا ضروري خبره ده، دا معلومه خبره ده، عیان ته ښکاره ته د بیان ضرورت نشته چې خامخا به دغه حاکم او دغه مشر دا درېمګړی د درېمانه به ورته وایي چې یاره یا ستا مازغه کار نه کوي، کاغذان دې ناوده دي، یا خو به دا ورته وایي چې دا کمک له در غوږ ونیسي ویې باسي د بندې، یا که بادشاه او حاکم هغه وینیسي د ځمکې راوایي سزا ورکړي. دا څنګه د بل په شی دعوه کړې ده؟ همدغه شانتې ده که نه؟ دومره خو په پوس اوس په دې خبره باندې وو، بالکل دغه شانتې ده. موږ دا ټول دا خبره منو. عزیزانو، بېشکه نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي، یو چاته چې الله پاک مقام او مرتبه ورکوي، عزت ورکوي، نو هغه په دې کې د لکه تخم چې په ځمکه کې وغورځي، بیا وروسته راشین سي، ګلان وکړي، ښایسته بوی د چا ځي، مثال څوک دانې وکړي، یو غنم څو وږي وکړي، په یو وږي کې څو دانې، خو اول غنم لاړې ځمکې ته که نه، اول تر تورو خاور لاندې سو که نه سو لاندې. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي، په عجز او خاکساري کې د بنده لپاره الله پاک مقام ایښی دی. که د چا عزت په عجز او په خاکساري او په تواضع باندې کم سوره دي سي، د مانه دی واخلي زی ورکو. دارنګه رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم، که د چا مال په صدقه باندې کم سو، تاوان دی لمانه بیا واخی په آخرت کې. موږ د صدقې د څنګه ګورو په نظر باندې؟ دغه شانتې په هغه وینا کې د مبارک یوه درېیمه خبره هم کړې ده، زما هغه اوس د پامه وتلې ده. بهرحال نو بېشکه دلته همدا مسله ده. د مثال خو تاسو مخکې واورېدئ، دلته هم هو مثال دا دی، یو سړی چې ځان ته خاورې غورځي، یو سړی چې وایي چې زه یم. د پښتنو متل تاسو اورېدلی دی که نه؟ ویل که ما ولته یې تا ولته یې ام به زه یم ام به ته یې.
که ما ولزیم او تا ولزیم نه به ته او نه به زیم. دا ډېر د کار خبره کړې د پښتنو. د دې پښتنو اکثره متلونه وي که د کتاب نه دي نو دا خبرې همداسې د تجربو نه راوتلي دي. دا متل د ډېرې غټې کیسې او حکایات یا د ډېرې غټې تجربې یوه خلاصه چې ډېر غټ تاریخ پکې پروت وي نو د هغه کتابو سره سمې خبرې دي. دا تاسو وګورئ دا څونه د کار خبره کړې ده. عزیزانو دلته هم توفیق الله پاک و تا ته درکړي. د الله به توفیق هیڅ کېږي نه په مازغو کې الله پاک ستا د درو اچوي. په هر څه کې چې ته مثال هغه عزت تا ته الله پاک درکړي دا خو هر څه د خدای دي. نو ته دا ویلی شي چې دا زه یا زه هوښیار یم یعنې د دې دا ویل به داسې وي لکه هغه د بل په فصل باندې دعوه کول. له دې وجې خاکساري اوجز پکار دی چې الله هیڅ سم نه دی هر څه ستا راکړي دي. ای الله د ستا نه بغیر ستا د هدایت نه بغیر ستا په زړه کې د راچولو بغیر ستا د توفیق بغیر په خدای که هیڅ هم سته تور پر سپین ولاکه سته. دلته نو بیا هغه وی چې ما ولته تا ولزم دلته هغه متل بیا ښه کار کوي. دلته نو بیا الله پاک پر تا برکت ایږدي. الله پاک وی حرکت تا وکړي برکت ما کې درو اچوي. الله وی کوشش تا وکړي په فکر کې ما درو اچول. الله وی کوشش تا وکړي را روان تسوي لارې ما درته خلاصې کړم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله وی بیا دا کار ما درته اسانه کړی توفیق می درله درکړي. دلته نو بیا هغه مسله ده چې الله پاک جل شانه وی انسان ته فرمایي چې ای بنده وی موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمیل چې زما حمد او تعریف او شکر وباسو. وی د یو پلا شکر ویستی لمونځ یې وکړي مثال صدقه یې وکړله او دارنګه لکه اوس چې طواف وکړي حج وکړي وی بیا الله حکم ورته وکړي وی بیا د خپل کوشش وکړي وی بیا الله حکم ورته وکړي وی یو پلا الله پاک ورته فرمیل چې زما پیغمبره زما شکر ودر وباسه زه تا ته څو واره مې دا حکم درته کړی دی. وی موسی علیه السلام ورته فرمیل چې ای رب ای زما خالق ای زما رب زه ستا د کم نعمت شکر وباسم. ای الله ستا نعمتونه خو په بېشماره دي په زرهاو دي په لکاو دي په کروڑاو دي زه د کم نعمت شکر وباسم. وی الله پاک ورته فرمیل چې دغه د اوجز اقرار دی الان شکرتنی اوس دی شکر ویستی. چې عزیزانو تکبر او ځان ته خاورې غورځول او ځان پوه هوښیار ګڼل او ځان در نورو چالاک او بالا ګڼل او پلان دا ګردې خبرې نه دي. دا د ځان تباه کول دي دا د ځان علاقت دي. په الله پسې به انسان زړیږي ځان به هېڅکله نه ځان ته به په یو نظر نه ګوري. هر څه چې دي هغه د الله دي. ته ستا خپل وجود ته وګوره. ته ستا مثال در کپړو پرې راواخله تر ځمکې پرې راواخله تر دې ټولو کائناتو پرې راواخله. و یو سړی خپل پیر او بزرګ و مرشد ته وحال وی زه چې هر څونه شل منځ وکم وی زما په زړه فکر کې دا وي چې یاره تا په سي توګه لمونځ نه دی کړی سم لمونځ دې ونه کړی دا لمونځ دې سم ادا نه سو. وی هغه ورته ویل چې همدغه د کمال دی که په کومه ورځ تا لمونځ وکړي او پر ځان دې دا سوچ فکر وکړي چې بابا نن خو تا لمونځ وکړي نن خو تا بیخي کارنامه ادا کړې ده وی همدغه ځای دې درته باغی دي دلته به بیا سر خوري. نو عزیزانو هیڅکله هم ځان ته خاورې مه غورځوئ. ځان تر بل هوښیار او عقلمن او په یو کمال کې تیر مو دا هر څه د خدای دی. الله ته عجز خاکساري د بنده دپاره الله په اجر او په خساري کې الله مقام یې دی. تاسو یې زده کړئ. تاسو د دنیا د تمامو تخمونو یې زده کړئ. تاسو د دنیا د هر په خپله انسان یو تخم دی داسې راشین سي کمزوري چې د لږ درې ورځو راووتلې بره دي نو سر په هوا ونیوي الله در څخه خفه کېږي په دې باندې. نه تل الله ته رجوع د الله په دربار باندې نظر ساتل د الله په نعمتو باندې نه مغرور کېدل د الله شکر ایستل او الله ته ځان تسلیمول و فوض امر الی الله. زه د الله بغیر څه شی یم انسان څه شی دی بس دلته بیا ستا لپاره مقام هم دی دلته ستا لپاره مرتبه هم دی دلته به عزت الله تعالی درکړي چې هغه به ستا په وهم او په ګمان او په
سوچ فکر کې هم نه راځي. دغه کې بیا ستا دپاره تاسو وګورئ په دنیا کې کم کافران چې تیر سوي دي، کافر مسلمان خو موږ مسلمان خپله سوی ګیله کېږي، پر تکبر باندې الله کافر هم نه دی پرېښی چې ذلیله سوی نه دی. تکبر عزازل را خوارو کرده شیطان لعینی څه جوړ کړل. مننه.